علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو نن 20 جولائی 2023 تا زه دې وخت کې تقریبا چې 10 بجې دي د رسو ورځو نه موږ په سفر باندې وو صفو د عیشه وو هلته وو بیا د هغې نه فارغ شو پروګرام دو هغې کې وو هغې نه مې فارغ شو دا وخت زه ملام جبیر سوات ته ما او عصمت جرار صاحب راورسېدو ما خپله چې فیسبوک کولاو کو نو فیسبوک کې ټول هغه زما د باره کې خبر چلېږي چې په ده باندې حمله شوې ده نو دې وجې نه ما ضروري وګڼل چې ملګرو ته تازه پیغام پرېږدم د خپل خیریت په باره کې الحمدلله موږ روغ جوړ یو هغه زما ایډۍ نه چونکې لایو بنده ده دې وجې نه عصمت جرار صاحب د ایډۍ نه سره لایو کوم خپل خیریت په باره کې الحمدلله موږ روغ جوړ یو څه قسمه د تشویش خبره نشته دی څومره ملګري چې یې دغه قسمه خبرونو باندې یقین مه کوئ اول تحقیق کوئ بیا دغسې قسمه پوسټ چې راځي هغه شیر کوئ او کم خلک چې دا قسمه پوسټونه شیر کوي نشر کوي خلک په تشویش کې چې الله تعالی د خلکو ته هدایت وکړي دا څوم ځله چې دوی دغه قسمه پوسټ خورئ زه دوی ته وایم ظالمانو تاسو ته په دې کې څه خیر میلاویږي الټه خلک پریشانه کوي پریشانۍ کې واچوئ الله تعالی دغه خلکو ته هدایت وکړي او هدایت کې قسمت کې نه الله تعالی مسلمانان د شر نه محفوظ وساتي بیا وایم الحمدلله موږ روغ جوړ یو څه مشکل نشته دی موږ په سفر باندې الله تعالی خیر راکړي هیڅ مشکل نشته دی الله تعالی م ژوندي ساته الله م خوشحاله ساته جزاکم الله خیرا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.